هغه ذات ډیر برکتناک دی. که وغواړي د دوی له ټاکلو یاد کړای شوو شیانو څخه هم زیات غوره درکولی شي. یو نه ډیر باغونه چې تر هغو لاندې ویالې بهیدونکي وي او لوړې دنګې ماڼۍ. اصلي خبره دا ده چې دوی قیامت درواغ ګڼلی دی، او څوک چې قیامت درواغ وګڼي د هغه لپاره موږ تاوجنه لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. هغه اور چې کله له لرې څخه دوی وویني نو دوی به یې د غضب او تاو اوازونه واوري، او کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي د دوزخ په یوه تنګ ځای کې ورننه ایستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډیر مرګونه وغواړئ.